پوهیږئ تجارتي یا سوداګریزه جګړه څه ته وایي؟ آیا دغه جګړې واقعاً د پیسو او اقتصادي ګټو لپاره ترسره کیږي؟ آیا دا دومره انسان وژنه یوازې د پیسو لپاره ترسره کیږي؟ نو په دې ویډیو کې را سره وګورئ. اقرا پریس در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ تڼۍ کېکاږئ او زموږ د ملاتړ لپاره د ویډیو لایک هیر نه کړئ. امریکا د اروپا، کاناډا او مکسیکو پر پولادو او وسپنې له تعرفې مخکې د چین په ورته توکو درنه مالیه ولګوله. په نړۍ کې د تجارتي یا سوداګریزې جګړې خبرې وروسته له هغې یو ځل بیا ګرمې شوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته له اروپا، کاناډا او مکسیکو پر ورتلونکي وسپنې او المونیمو تازه مالیه ولګوله. شمیرې ښایي پر 2018 کال کې امریکا د 48 میلیارډو ډالرو وسپنه او المونیم وارد کړي دي. له دې کچې نږدې نیمایي یعنې 30 میلیارډو ډالرو په ارزښت له اروپا، کاناډا او مکسیکو وروړل شوي دي. بلخوا چین او د نړۍ وسترو اقتصادي ځواکونو هم خبرداری ورکړی چې سوداګریزې جګړې ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. د ښاغلي ټرمپ له پریکړې وروسته له 1930 لسیزې راهیسې نړۍ تر بل هر وخت اوس ډیره سوداګریزې جګړې ته نږدې شوې ده. پر 2003 کال هم د سوداګریزې نړیوالې جګړې اندېښنې وې. هغه وخت ولسمشر جورج بوش له خپلې هغې پریکړې په شا شو چې غوښتلې د اروپا پر وسپنه مالیه ولګوي او همدې د سوداګریزې جګړې ویره هم ډیره کړې وه. سوداګریزه جګړه څه ته وایي؟ نړیوال صندوق وایي پر 2019 کال به د امریکا اقتصادي وده کمه شي. سوداګریزه جګړه هغه وخت پیښیږي چې هیوادونه په خپل منځ کې یو د بل پر تولیداتو نوې مالیه یا تعرفه ولګوي. همدا چې یو هیواد د بل پر تولیداتو مالیه لوړه کړه او بیا یې نوې مالیه پرې ولګوله د تعریف له مخې سوداګریزه جګړه بلل کیږي او دا حالت سیاسي ترنګلتیا ته هم لاره پرانیزي. پر اروپایي او کاناډایي وسپنې د امریکا د مالیې له لګولو وروسته اوس کاناډایي او اروپایي مشرانو هم پریکړه کړې چې امریکا ته به ځواب ورکوي. که اروپایي مشران له خپلې پریکړې په شا نشي، همدا د سوداګریزې جګړې پیل دی. ګټونکی به څوک وي؟ د چین او امریکا یا نورو لورو سره د متحده ایالتونو دا جګړه نړۍ ته ډیرې بدې پایلې لرلی شي. له چین سره د امریکا سوداګرۍ کې کسر دی، په دې معنی چې امریکا له چین ډیر واردات لري او چین ته یې د صادراتو کچه بیا کمه ده. امریکا کې د ټاکنو پر مهال ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې دغه هیواد ته به تر هر څه نیمروتوب ورکوي، ځکه ولسمشر اوس باوري دی چې د دې لوبې ګټونکی به وي. خو اقتصاد پوهان بیا له دې اټکل سره همغږي نه دي. په جرمني کې میشت افغان اقتصاد پوه محمد جان مریضي وایي د امریکا په ګډون هر هیواد په اقتصادي جګړه کې لوی زیانونه کولی شي، نو ځکه هیڅوک دا جګړه نشي ګټلی. د کارپوهانو پر باور پر وسپنه نوې لګول شوې مالیه په امریکا کې د وسپنې بیه نشي راټیټولی، بل دا چې د ولسمشر ټرمپ پریکړې د کاناډا په ګډون نږدې ملګري سخت راپارولې دي او ښایي خپل دریځ یو څه نرم کړي. د اقتصادي جګړې پایلې: د امریکا له پریکړې د جرمني المونیم هم اغیزمنېږي. سوداګریزه جګړه نه یوازې اقتصاد او ډیپلوماټیکو اړیکو ته زیان رسولی شي، بلکې سیاسي حالت لا هم پیچلی کوي. د سوداګریزې جګړې تر ټولو ډیر زیان مشتریانو یا پیریدونکو ته رسیږي، په دې معنی چې پیریدونکی چې ډیر وخت له بهره ورتلونکي توکي په ارزانه بیه پیري، د مالیې له لګولو وروسته به هماغه توکي په لوړه بیه اخلي. خو د دې جګړې پایلې ټولې نړۍ ته ټکان ورکولی شي.
بلخوا د ولسمشر ټرمپ اوسنیو دریځونو ته په پام داسې اټکل هم شته چې د نړیوالو سختو فشارونو په ځانګړي ډول په اروپا کې د نږدې ملګرو له سختو نیوکو وروسته ښایي په شا شي. خو اوسنی حالت له شک پرته په نړیواله کچه خلک او سیاستوال اندېښمن کړي دي. په امریکا کې هم د ولسمشر ټرمپ وروستۍ پریکړې سیاستوال سره ویشلې دي او ډېرې د ازادې سوداګرۍ پلوي کوي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو الله مل.